د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا د تولید د یوې سترې پروژې د جوړېدو چارې پیل شوې. د غضنفر ګروپ شرکتونو عمومي رئیس دا پروژه یوه تاریخي او اغېزمنه پروژه وبلله او ویل چې له دې سره به هېواد د ځان بسیاینې په لور یو بل ګام پورته کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د برېښنا په برخه کې د خلکو ګڼې ستونزې هوارې شي. افتتاح پروژه های برق نوید بیداری دوباره این سرزمین است. هر ایستگاه تولید برق نبضی است تازه در پیکر اقتصاد ملی. نوموړي همدارنګه هیله څرګنده کړه چې که له پانګوالو څخه لا زیات ملاتړ وشي نو دوی کولی شي چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې په هیواد کې د برېښنا د تولید ظرفیت 15,000 میگاواټو ته پورته کړي. هیئت رهبری غضنفر گروپ و شرکای آن در این بخش متعهدند که در صورت مهیا شدن امکانات و شرایط لازم در 10 سال آینده 5,000 میگاوات برق را در بخش‌های مختلف تولید خواهند کرد. ورته مهال د بلخ والي د دې پروژې د پیل په اړه خوښي څرګنده کړه او د یادې سترې پروژې پرانیستلې د اقتصادي زیربناو د پراختیا او د هېواد د ځان بسیاینې لپاره یو مهم ګام وباله. نوموړي د پانګوالو مسؤلیتونو ته په اشارې د غضنفر ګروپ له شرکتونو ستاینه وکړه چې دا ډول لویې پروژې په لار اچوي. د دې لپاره او نور هم د کوم پروژې چې د ریسا ابراهیم غضنفر صاحب هغه هم د دا کوچ د هغو لپاره هم چې کوم مشلاجر دغه کې چې افغانانو ته کار زمینه برابره شي او شروع شي او نور هم زموږ ځوانان 15 ځوانان وګرځي دا زموږ د ولایي مسلک جوړېږي او زموږ دپاره یې غټه کامیابي ده. له بلې خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین او د اماراتي شرکتونو عمومي رئیس هر یو پانګوالو ته په بېلابېلو برخو کې د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو ژمنه وکړه او دغه راز د یادې پروژې پیل یې د ځان بسیاینې په برخه کې د اسلامي امارت ژمنتیا وبلله چې هڅه کوي څو د پانګوالو لپاره غوره فرصتونه رامنځته کړي. د مشرانو تعهد، د مشرانو ژمنتیا، د مشرانو اعتماد په تاسې باندې دا د تاسې لپاره تر هر څه ډېر دي. انشاءالله دغه مشکلات او دغه ستونزې به یو په بل پسې په لنډ وخت کې حل شي. نو بیا مو هم سرمایه ګزارانو او سرمایهدارانو ته بالخصوص د بلخ په ولایت کې په هره برخه کې بالخصوص د صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره دوی ته موږ بلنه ورکوو. د موږ غېږه د دوی په مخ باندې خلاصه ده. انشاءالله په یوه میاشت راتلونکې میاشت کې به موږ د دورایي صنعتي پارک چې 4,000 جریبه مخکې وو او 18,000 جریبه نور په دغه تېره یوه نیمه میاشت کې موږ ته انتقال شوی. په دې پارک کې به عملا د ځمکو د توزیع چارې پیل کېږي او کارونه به شروع کېږي. د خوشتېپې کانال د تحقیقاتي مرکز او تحقیقاتي فارم چې په 20 جریبه ځمکه کې آبادېږي ابتدایي چارې ترسره شوي دي. ځینې کارونه هلته عملا شوي دي خو رسمي افتتاح به انشاءالله په ډېرو نږدې ورځو کې کېږي چې دا به په دغه سیمه کې په شمال ولایاتو کې یو ستر زراعتي بدلون به انشاءالله العزیز. همداراز د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د لمریزې برېښنا د تولید دغه پروژه د بلخ ولایت د اوسیدونکو لپاره اغېزمنه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د یادې سترې پروژې د غوره پلي کېدو لپاره به چټک او پر وخت لازمې اسانتیاوې برابروي. موږ کوښښ کړی چې د هېواد له شته منابعو څخه اعظمي ګټه پورته کړو او د نورو له احتیاط څخه د هېواد خلاص کړو تر څو په خپل ځان باندې بسیا شو. موږ په دغه 900 میگاواټه برېښنا کې بادي برېښنا ته ځای پکې ورکړی چې بادي برېښنا پکې لرو. چون افغانستان داسې یو بادي کوریډور یا بادي دهلیز لري چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. تقریبا 110,000 میگاواټه ظرفیت لري. له بلې خوا ویناوالو د پروژې پیل د خصوصي سکتور او اسلامي امارت د یو ځلانده مثال په توګه بیان کړ او د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هېواد د ځان بسیاینې پیل وباله. برق یو رکن د ستون فقرات د صنعت او د ژوند دی. که صنعت غواړي، زراعت غواړي، طبابت غواړي، استخراج غواړي، هر څه چې غواړي دې ټولو ته برق ضرورت دی.
په پای کې د بلخ والي د اسلامي امارت چارواکو او یو شمېر پانګوالو په 1500 جریبه ځمکه کې د دغې عامل منفعه پراختیایي د لمریزې برېښنا پروژې چارې په رسمي ډول پیل کړې چې ټاکل شوې ده تر راتلونکو 2 کلونو پورې به بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.